موجود کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې ریلیټیو پروناون ان پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وذ ټایم ایکسپریشن زده کړي دي او نن به ریلیټیو ایډورب ان پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وذ ریل سنټنسز په باره کې به سټارټ کوم. موجود کتونکو دا ویډیو د هر کلاس طالب علم که هغه ریګولر وي یا پرایویټ په اساني سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولی شي. راځئ چې شروع یې کړو. سټرکچر نمبر 28 ریلیټیو ایډورب ان پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس with real sentences. د ریلیټیو ایډورب استعمال په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې سره د اصل جملو سره. ریلیټیو ایډورب ته WH ورډ هم وایي او د WH ورډ څخه ریلیټیو ایډورب لکه why, how, when, where دا یو ټکی یا ورډ دی. کله چې هیلپینګ ورب کومکی ورب په انټراګیټیو سوالیه کې استعمال شي نو د هغه اکثره جواب په یس یا په نو کې ورکیږي او کله چې ریلیټیو ایډورب په انټراګیټیو سوالیه کې استعمال شي نو د دې جواب د سنټنس یا د جملې په ډول یا په صورت کې ورکیږي. ریلیټیو ایډورب د پی مطلب د پریزنٹ، د پی مطلب د پرفیکٹ، سی مطلب د کنټینیوس، د ټی مطلب د ټینس. نو ریلیټیو ایډورب پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې په اصل جملو کې اول به آر مطلب د ریلیټیو ای مطلب د ایډورب. نو اول به ریلیټیو ایډورب لګیږي لکه وای، وین، هاو، ویر او بیا به ایچ وی، ایچ مطلب د هیلپینګ، وی مطلب د ورب. بیا به ریلیټیو ایډورب نه بعد به هیلپینګ ورب لګیږي او بیا به هیلپینګ ورب نه بعد سبجیکٹ یعنی که فایل به لګیږي او بیا به بین لګیږي. دا یو هیلپینګ ورب ده، کومکی ورب ده. او بیا به ورب لګیږي یعنی که بیا به فعل لګیږي. د بین نه بعد به بیا ورب فعل لګیږي او په آخر کې به ابجیکټ، اوبج مطلب د ابجیکټ یعنی که په آخر کې به مفعول لګیږي. منفي جوړولو د پاره د سبجیکټ نه بعد به ناٹ لګیږي. چې کله سنټنس یا جمله د منفي والا وي نو بیا به اول سبجیکٹ لګیږي، بیا به سبجیکٹ نه بعد بیا ناٹ لګیږي او ناٹ نه بعد به بیا بین لګیږي. سټرکچر آف سنټنس جمله جوړولو جوړښت، بناوټ یا طریقه. نو موجود کتونکو ریلیټیو ایډورب په پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس کې سنټنس یا جملې جوړولو دا طریقه ده. اول به آر ای ریلیټیو ایډورب لګیږي په سنټنس یا په جمله کې پلس ایچ وی هیلپینګ ورب یعنی کومکی ورب بیا لګیږي لکه دلته چې هیو لګیدلی ده پلس سب، بیا به سب مطلب د سبجیکٹ بیا به فایل لګیږي لکه دلته چې یو لګیدلی ده پلس بین، بیا به بین لګیږي پلس وی، بیا به ورب لګیږي لکه دلته چې سموکینګ لیکلی ده او اخر ته به ابجیکټ لګیږي لکه دلته چې سیګریټ لیکلی ده. نو موجود کتونکو کوم چې دا مثالونه دي دا ښه په توجه سره واروئ او ویې ګورئ. why have you been smoking cigarette؟ ته سیګریټ ولې څکې؟ اخته یې لګیا یې یا لګیا یې. نو موجود کتونکو دلته چې کوم ریلیټیو ایډورب وای چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد یو سبجیکٹ ده، بیا دې نه بعد بین ده، سموکینګ دا ورب دی او سیګریټ دا ابجیکٹ ده یعنی که مفعول ده. نو کله چې سنټنس یا جمله انټراګیټیو سوالیه وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې آخر ته به دا کوېسچن مارک دا سوالیه نشان یا
انټراګیټیو مارک دا لګول هم ضروري ده. why have you not been smoking cigarette ته ولې سیګرټ نس کولو اخته یې لګیا ہے یا لګیا ہے. نو معزز کتونکو دلته چې کوم ریلیټیو ایډورب وای دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد سبجیکټ ده، او بیا دې نه بعد دا ناټ چې دی دا نیګیټیو ده، منفي ده، بیا دې نه بعد بین ده، بیا دې نه بعد ورب ده، بیا دې نه بعد اخر ته ابجیکټ ده. نو کله چې سنټنس یا جمله په یو وخت ان ون ټایم هغه انټراګیټیو هم وي او منفي نیګیټیو هم وي، نو بیا به داسې سنټنس یا د جملې اخر ته به هم دا کوم چې انټراګیټیو یا سوالیه نشان ده یا مارک ده، نو دا به هم ورسره ضرور لګیږي. where have friends been advising you to set up a soap factory دوستان یا ملګري تا ته چیرته یوه سوپ فیکټري یا د صابون والا کارخانه د لګولو دپاره صلاح یا مشوره درکوي، اخته دي، لګیا دي یا لګیا دي. نو معزز کتونکو دلته چې کوم ریلیټیو ایډورب ویر ده دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده، او دې نه بعد بیا هیلپینګ ورب ده، او فرینډ چې دی دغه سبجیکټ ده او پلورل جمع دی. نو دې دپاره دې سره چې کوم کومکي ورب ده هیلپینګ ورب ده دا هم ورسره د پلورل وال لګېدلی ده. بیا دې نه بعد دا بین دی، دا اډوایزنګ چې دی دا ورب ون ده، او یو چې دی دا ابجیکټ ده، دا ټو چې د پرپوزیشن ده، سیټ اپ ورب ټو ده، سوپ فیکټري یوه د صابون والا کارخانه یا فیکټري دا ابجیکټ ده. نو کله چې په سنټنس یا په جمله کې دوه ابجیکټ وي او یو ریل وي یو سیکنډ وي، نو بیا به کوم چې دغه ریلیټیو ایډورب چې دی دې سره بیا دا کامه لګول دا ضروري ده، په دې وجه چې یو دا ابجیکټ ده او یو چې دی دا هم ابجیکټ ده. نو دې دپاره بیا به ریلیټیو ایډورب سره لکه دلته چې دا کامه لګېدلې ده دلته به ورسره دا کامه هم لګول ضروري ده. where have friends not been advising you to set up a soap factory ملګری یا دوستان تا ته چیرې یا چیرته a soap factory یوه د صابون والا کارخانه د لګولو صلاح یا مشوره نه درکوي، اخته دي، لګیا دي یا لګیا دي. نو دلته هم ریلیټیو ایډورب چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې ده، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد سبجیکټ ده، دې نه بعد منفي ده نیګیټیو ده، دې نه بعد بین ده، دې نه بعد ورب ون دی، دې نه بعد یو ابجیکټ ده، ټو پرپوزیشن ده، سیټ اپ چې دی دا ورب ټو ده، سوپ فیکټري دا چې دی دا ابجیکټ ده. how have they been trying to convince Ali هغوی څرنګه یا څنګه یا په څه ډول باندې علي قانع کولو یا رضا کولو باندې کوشش یا وس کوي، اخته دي، لګیا دي یا لګیا دي. نو معزز کتونکو دلته چې کوم د ریلیټیو ایډورب هاو چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، دا سبجیکټ دی، دا بین دی، دا ورب ون دی، دا پرپوزیشن ده، دا ورب ټو ده. کنوینس مطلب ده قانع کول، رضا کول، خوشحاله کول، قایل کول، او علي چې دی دا ابجیکټ ده. how have they not been trying to convince Ali هغوی علي قانع کولو یا رضا کولو یا قایل کولو په کوشش نه کولو اخته دي، لګیا دي یا لګیا دي. نو دلته معزز کتونکو کوم چې ریلیټیو ایډورب هاو دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد سبجیکټ ده، دې نه بعد ناټ نیګیټیو ده، منفي ده،
دې نه بعد بین دی دا ورب 1 دی دا preposition ده دا ورب 2 دی علي چې دی دا object ده. When have you been going to learn grammar? ته کله یا څه وخت ګرامر زده کولو دپاره زه اخته یې لګیا یې یا لګیا یې. نو دلته هم ریلیټیو ایډورب وین چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی د دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد یو چې دی دا سبجیکټ ده دا بین ده دا ګوینګ چې دی دا ورب 1 ده دا پریپوزیشن ده دا لرن چې دی دا ورب 2 ده یعنی کې دویم ورب ده او ګرامر چې دی دا آبجیکټ ده. When have you not been going to learn grammar? ته کله یا څه وخت ګرامر زده کولو دپاره نه زه اخته یې لګیا یې یا نه زه لګیا یې. نو معزز کتونکو دلته چې کوم ریلیټیو ایډورب وین چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد سبجیکټ ده دې نه بعد منفي ده نیګیټیو ده دې نه بعد بیا بین ده بیا دې نه بعد ورب 1 ده دې نه بعد پریپوزیشن ده او دې نه بعد چې دی ورب 2 ده او دې نه بعد چې دی آخر ته د ګرامر چې دی دا آبجیکټ ده مفعول ده. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مختنی ویډیو کې به ریلیټیو پروناون ان پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ود ریل سنټنسز په باره کې به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.